نجیبه فیض وایي کله چې زه په کوروالي کې د خپل خاوند څخه خوند اخیستل پیل کړم نو د خپل بدن دا دوه ځایونه خاوند ته ډېر ورنږدې کوم. نجیبه فیض وایي کارپوهان زیاتره وایي چې کله د یوې ښځې او خاوند ترمنځ اعتماد، مینې او عاطفي نږدېوالی ډېر شي نو د دواړو د بدن طبیعي غبرګونونه هم بدل او لا قوي کیږي. د ښځې بدن هم د آرام، باور او روحي هوساینې په حالات کې په طبیعي ډول نږدېوالي ته تمایل کیږي. د متخصصینو په باور د ښځو د بدن ځینې برخې د عاطفي تحرک په حالات کې حساسې او فعاله کیږي چې دا د بدن یوه طبیعي فزیالوجیکي پروسه ده. کله چې یوه ښځه ځان خوندي، منل شوې او درناوی شوې احساس کړي، د بدن غبرګونونه هم په مثبت ډول زیاتیږي. په ډېری کورنیو کې داسې نږدېوالی نه یوازې د میړه او میرمن ترمنځ عاطفه پیاوړې کوي بلکې د باور فضا هم رامنځته کوي. په دې حالت کې بدن د احساساتي اړیکو له امله د طبیعي تقارب نښې ښکاره کوي چې دا د دواړو د نږدېوالي یوه عادي برخه ګڼل کیږي. روانپوهان ټینګار کوي چې د ښځې د بدن هر ډول غبرګون باید په درناوي، نرمو خبرو او متقابل باور سره درک شي. د دواړو لورو احساسات، غوښتنې او راحت باید په مساوي ډول په پام کې ونیول شي. کارپوهان زیاتوي چې سالمې خبرې، صادقانه احساسات او یو بل ته توجه د هرې ښې اړیکې بنسټ جوړوي. کله چې نږدېوالی د احترام او باور پر اساس وي نو د بدن طبیعي حرکتونه او د تقارب احساس په خپله د اړیکې د ښه کېدو نښه وي.